قدرمنو چونکې ناڅاپي بهر منګه ولاړو او موبایل ګرمي وکړه ګرمي مونږ خو د ګاډو د ګرمۍ اورېدلې وو خو د موبایل مې نه اورېدلې دا پکې څه زانګي رازانګي سړی زمونږ هر ځای کې یو نه یو دښمني نو مونږ ګاډي ته راننوتو د صدر صاحب په اجازت باندې مونږ ګاډي ته راننوتو زمونږ کم شاعر رور چې د کم ځای نه کلام قطع کړی و د هغه ځای نه ورته دوام ورکوي جی جناب ملګرو یو وار بیا کلی ای دلته خو قسم دی سړی روغ لیونی کیږي ای دلته خو قسم دی سړی روغ لیونی کیږي ای دلته په ده دا د رب احسان دی لیونی دی او پاسې نه خبره به د هر سهار ستیر شي پاسې نه خبره به د هر سهار ستیر شي راکړی خدای صدا رنګه جانان دی لیونی دی او ورکوم به خپلې مور له څه جواب چې دا د کومې ورکوم به خپلې مور له څه جواب چې دا د کومې او هغه راله راوړی سور پیزوان دی لیونی دی او ترمنځه د افغان دی د ازغن تارونه نه وي ترمنځه د افغان دی د ازغن تارونه نه وي په زړه یې دغه ډېر یو غټ ارمان دی لیونی دی او اجاز خو قام ته دا وایي چې یو شی ګینې خوري مو اجاز خو قام ته دا وایي چې یو شی ګینې خوري مو لیوه دی په جامه کې د انسان دی لیونی دی د ناڅاپي د ټول ټیم یو وار بیا مننه کوم چې موږ یې داسې ناڅاپي راګیر کړلو او موږ له دا اعزاز راکړو چې موږ د خپل ټیم برخه او حصه جوړه کړي مننه د ناڅاپي ښکلا هم دا ده چې بیخي هر کار مو ناڅاپي زموږ ډېر محترم صدر صاحب چې د یو اوږدې مودې نه راشد خانه د ناڅاپي پوره ټولګی په دغه تمه اوهو راشده ته دومره کوربه او دومره شعرونه دی وي چې تا سره نوی شعر نشته ما ته پته ده زه یم قلاري ګوتې کوې زه ډالۍ که راشده ارشاد خیال دی ورته صدر صاحب نیازبین ملنګ ته دا شعرونه ډالۍ وي چې هیر به نه کړم نازونه د نیازبین هیر به نه کړم نازونه د نیازبین صدر صاحب اجازت ته که نه بخښنه غواړم هیر به نه کړم نازونه د نیازبین د ګلرنګه ګلاندام ګلورین زه اوس ګرځه په دمګرو پاړوګرو افسره زه اوس ګرځه په دمګرو پاړوګرو نه جوړیږي مار خوړلې د آستین زه اوس ګرځه په دمګرو پاړوګرو نه جوړیږي مار خوړلې د آستین که همخ کلی راجمه د جهان کړم بل به نه وي پکې ستا غوندې حسین او سبا وایم د یار بارودي سترګې سبا وایم د یار بارودي سترګې جوړوي مې د زړه کور نه فلسطین سبا وایم د یار بارودي سترګې جوړوي مې د زړه کور نه فلسطین د پښتون د خیر خبره پکې نشته بدلول غواړي د دې وطن آئین ډېره مننه د پښتون د خیر خبره پکې نشته بدلول غواړي د دې وطن آئین دا غزل به د راشد نور هم خوږ شي اکبر صاحب دا غزل به د راشد نور هم خوږ شي که دې وخوړې د یار شونډې ګبین ډېره مننه ډېره زیاته مننه کومه راشد خان رانه هیرو او که زوړ اشنا مخې له راغې په نوي یار به ورته لار جارو کومه اکبر جان زمونږ ډېر زوړ اشنا دی ډېر خوږ یار دی په تا مین شومه په ځان باندې مې اور پورې کو د زلمیتوب په هر ارمان باندې مې اور پورې کو او هغې همزولو ته ویل زما منی او که نه د سترګو رب کې اکبر جان باندې مې اور پورې کو ډېر محترم صدر صاحب اکبر صاحب ډېره زیاته مننه افسر افغان راشد خان او ستاسو د ټولو ملګرو په اجازه چې موږ هم ناڅاپي راګیر کړو مونږ خو راغلي مزدورۍ لو خو زه خره پرې موبایل کې سم مات ګوټ شعرونه شته زاړه نو وخت هم نه خرابوم او شعر دی چې لږ په ناز او په ادا شم موسیقي اورمه چې لږ په ناز او په ادا شم موسیقي اورمه پریک دی چې لږ شان په هوا شم موسیقي اورمه چې لږ په ناز او په ادا شم موسیقي اورمه پریک دی چې لږ شان په هوا شم موسیقي اورمه افسره دا شعر دی چې کله تا سره یم
شور کوم اتڼ کوم چې کله تا سره یم شور چې کله تا سره یم شور کوم اتڼ کوم چې کله ځان لشم تنها شم موسیقي اورما چې کله تا سره یم شور کوم اتڼ کوم چې کله ځان لشم تنها شم موسیقي اورما زمې پرست یم ژوند پرست حسن پرست بنیم زمې پرست یم ژوند پرست حسن پرست بنیم چې ستا په سترګو کې رڼا شم موسیقي اورما او دا شعر تاسو ټولو ته ډالې چرته هوا او چرته ستا د زلفو تار لیونې چرته هوا او چرته ستا د زلفو تار لیونې چرته هوا او چرته ستا د زلفو تار لیونې والله چې سر شم سرنا شم موسیقي اورما چرته هوا او چرته ستا د زلفو تار لیونې والله چې سر شم سرنا شم موسیقي اورما ته مې سندره یې ټپۍ ته مې شعر د غزل ته مې شعر د غزل ته مې سندره یې ټپۍ ته مې شعر د غزل چې ستا د زړه د کور درزا شم موسیقي اورما او ما ځان له پرېږدې ما نه څه غواړې په ما څه کوې ما ځان له پرېږدې په ما څه کوې ما ځان له پرېږدې ما نه څه غواړې په ما څه کوې وایم چې ځان سره اشنا شم موسیقي اورما او مقتدا اکبر ژوند د ضابطې نه بغیر څنګه ژوند دی اکبر ژوند د ضابطې نه بغیر څنګه ژوند دی چې په خپل فکر کې رسا شم موسیقي اورما چې لږ په ناز او پادا شم موسیقي اورما پرېږدې چې لږ شان په هوا شم موسیقي اورما ډېره مننه کومه قدرمنو یقین وکړئ چې سوات باجوړ وزیرستان زما دی بیانیه زما بیان زما دی منګه بیخي دلته د پیسې مخکې ناسو او دلته مو د قام د وطن د ولس ډېر ښکلي ښکلي شعرونه ویل رضوان شمال صاحب په دغه شعرونو به اجازت غواړم چې د حسن په تعریف باندې هیڅ څوک متفق نه دي د حسن په تعریف باندې هیڅ څوک متفق نه دي خو زه چې تا ته ګورم ویم ښکلا به داسې وي او زه نه ګڼم چې دا ښکلې به عمر هم زړه کی زه نه ګڼم چې دا سکڼه به عمر هم زړه کی مین به یې سپینګیری شي خو دا به داسې وي ډېره مننه کومه ناڅاپي پای ته رسي ښاد آباد او بریالي اوسئ